څو مهم خبرونه د ښاغلي واحد فقیري د خبرونو برخه. CNN لیکي له افغانستان نه د عسکرو راوتل به د امریکایي استخباراتو 100 کلنې شبکې ورانې کړي. ریپورټ وایي امریکا په افغانستان کې یو لړ محلي جاسوسي شبکې جوړې کړي دي. د عسکرو راوتل به د دې شبکو ساتل ناممکن کړي. همدا محلي جاسوسان امریکایي ځواکونو ته استخبارات برابروي. د نیویارک ټایمز تبصره لیکي افغانستان د زمان سره مغلق روابط لري او امریکا د انتقام اخیستلو سره. لیکوال کاږي بالاخره دا ځل بایډن د جنرالانو خبره ور رد کړه. امید د دې ده چې امریکا بیا د امپراتوریو هدیرې ته ورونه دانګي او دا خام خیال له سره وباسي چې هر څه نظامي حل لري. نیویارک ټایمز پنسلوانیا په ایالت کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو په باب مرکې کړي دي. اکثره خلک وایي افغانستان د افغانانو ملک دی نو لحاظه باید هغوی ته پرېښودل سي. یو وایي په مقابلې ټولنو کې به مدام جنګونه روان وي، موږ باید هلته نور ځان له ټال نه کړو. بریتانوي لیکوال لیکي د امریکا 100 کلن اشغال د افغانانو لپاره پرته له تباهۍ بل څه ترلاسه نه کړه. ټول ولسونه بریا لمانځي نه ماته. د افغان په اشغال کې د بریتانوي اشتراک د نوي امپراتوریزم یوه ناکامه بیلګه وه او یا له جورج بوشه د توني بلیر مذبوحانه اطاعت و. د امریکا اکثره نظامیان جمهوری پال حزب ته رایه ورکوي خو له افغانستان نه د راوتلو تصمیم د بایډن پلویان زیات کړي. یو امریکایي افسر چا چې په عراق کې جنگ کړی دی وایي د امریکا په نظامی سکتور کې سپیره لیونتوب روان دی. هغه وایي طالبان به په یو کال کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي جنرالانو خپل ټول کوښښ وکړ چې بایډن دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې جنگ او تشدد ته دوام ورکړي خو بایډن ورسره ونه منله. نوټ: د امریکا جنگي ماشین او جنرالان د جنگ او تشدد ګرګان دي. په تیره بیا چې مخالفان یې ښځې، ماشومان او بې دفاع خلک وي.